Diva
چې ولي د سودانو افادي په ګل محمد پسې روان شو او غازي به یې پیدا نه کړه اخیران شو ویل خدایه پیغله لور مې چېرته او د عزت پورې مې چا وکړه پشاړه دې څلور ورځې چې تېرې شي قربان او ګل محمد مهاجر په جارو کې اعلان چې مې ټول سراسري وکړو تجربه ده او پیدا نه شو ورونو رکه غازیبه ده ګل محمد مهاجر چې خلک خبره او جرګه جوړه شوه راغون شو ټول مهاجر د جلۍ پسې ټول ملک راپره کړه او ناګهانه یو شیطان راته ښکاره کړ ګل محمد ته ویلي ګل محمد ته ویل ته به ارام کښېنې
لیکن ته پوهېږه ځان په دې خبره دا زما خبره مه ګڼه تشک خو اول د ناروپۍ غواړم هلکه اقبال خان وکړه دغه شیطانینو او لوژې ناسته ده په کور کې د چمني دا جرګه وشوه په خولې د یوې ښځې او کیسه دلته د مطلب ښه اوس به نه دی او ګل محمد مهاجر د خاله خبردار شو او د غوسې نه تاو لکه د مار شو ډېر مهاجر یې د کیمپونو کې راجمع او هر سړی غواړي امان د داسې غمه چې پتري کیمپ ته راجمع ډېر مهاجر شو او چې د دې قصې نه کوم ځای کې خبر شو ادم تازه ټول مهاجر شولو یو لاس او باجوړي کلا کوي د غیرت باز راکېټونه او توپونه به یې راوړل با او چې پتري په کیمپ کې وروره کوزېدل به دلته جوړ د اسلحې او لوی انبار شو مهاجر یې شولو ورکې رانه شمار شو دی د ګل په لورې لاړو دا خبره او شاه زمان پسې مهاجر کوي لښکر شاه زمان چې خبردار شو د دې چل نه او یار اشنا یې خبردار کړي د اول نه شاه زمان خپله پاټي کړله راجم او خان ملک ویلي راپېښ وشه د کمه د غونډې په غر یې جوړ کړله مورچله او بندوبست یې د ځان وکړ مکمل اسلحه یې قسم قسم کړه پوره نو او په ورځ به پکې ناسته وه پیره نو په دې منځ کې ډېرې وشولې جرګې او سمې نه راته خبرې کړې کږې نو دلته راغلی او جرګه د سلار دینو او جوړ په مرګ د شاه زمان ټول راځي نو جرګه کې ناسته رحمان ملک په مینا اورېدونکي ځان خبر کړه د کیسې نه دې جرګې کې و شامل ډېر ملایان
دا چې د خالق هغه مورچل ته موږ په لاس د حکومت کوو غتاله او زموږ ورورې چې ګیله نه کړې سباله د مهاجر به موږ وکړو ننواتیا او ادم ستا د جرګې وکړې فسادې دغه وخت جرګه کې نو شاه زمان او چېرته ناست پټ په څنګ کې د جانانه شاه زمان به په قلا کې اوسېدلو او د هغې نه بیا بچا ونه لیدلو خان ملک دغه خبرې ومنلې او د جرګې په خولې پرېښودې مورچلې ملکیان او ملیان لاړه واپسې او نور عشق و ششونتو د خلاصینو خان ملک نه د جرګې په انتظار دی او ننواتې به اوس وشي ختم کار دی باجوړ کې بعد داسې ملکیان شته ورته نشه خو په پیسو یې بس ایمان شته چې په سپین لباس د نشیدو او په خپرې دي چې راځي په لاس چکنو شاه زمان په سر یې واخیستې پیسې او د پښتو پسې الله کسبي پسې نو ویل مهاجرو خدای پسې خپرځانګې موږ د کار نه لرو موږ شاه زمان خان کې واو شاته چې وکم ملکانو او ګوروره د هغو دی دا بیان چې شپږمه شپه اشنا د لوی اختر شوه او اوس خبره د مهاجرو د لښکر شوه دغه شپه باندې خالي یو مورچلو او ګل محمد مهاجر په رب کلی توکل و ملکیانو ورته ویلې نن راځنو او هېڅوک نشته مورچې ټولې کې توزنو محترم اوریدونکو دا خبره کې په پاڼه چې د مانځه رحمت الله صحیح به یې د شپې را چلولې الله او رحمت الله سره ملاوي فرمایي چې په وخت زمان خان او د راکټونو یې ډکې کې مورچلې ډرمونو د توپونو حساب نه او شاه زمان یې درته خود د جواب نه و چې دولت په هغه څه باجوړونو او داسې کس چې الله مړ کي په جړونو
ماجرا خلاص کړل توپونه دم په دم به دغه ډلې زیاتېدلې او لوګي پورته شولو سرې لمبې ختلې په تمام به ډول ټول لږې خواره شو دا ښایسته کورونه اوس
شو دا کیسه ختمېدو زمانه تا خو خپله پښتو سرکړه تاسو په ناست کې د رحمان الله میرویس سنټر کې د رحمت الله عبدالله نورو به جوړو وشرموله فرمایش د بخت زمان خان او ادم صاد او رحمت الله دا خو مړه شو د پانی دنیا نه لړه او لږ ساعت ته اوس غوغا جوړېږي بله په نامو نواب خان او سکتري و او سکتردي و سکا د شاه زمانه خان ملک او شاه زمان بله یې نیاوه او مړه پراته و راتاو شوي چې دنیا وه مدینه کې وکړه چا دغه خبره او کوسکوی کې مې راځي د دې نظره پسې کوشلو کوي د هغه درنګه او پکې پروت و نواز خان په وینو رنګ نواز خان یې اول بره وویشتلی او بیا یې ښکته و کوی ته غورځولی د کوی نه یې راویستو نواز